السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی غولاسیون اموغوس. غولاسیون اموغوس کې نن دا درې کلمې تاسو لپاره تشریح کوم چې دا څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالیږي او د دوی په منځ کې فرق څه دی. لومړی فعل سو مغیي، دویم سو سپاغې، دریم دیوورسي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی فعل سو مغیي. سو مغیي، سو مغیي معنا واده کول یا واده کېدل. Le verbe se marier est pronominal. Se marier فعل چې دا یو pronominal فعل دی. pronominal فعل ځکه دی چې مغیي نه مخکې سو راغلی دی او هر هغه فعل چې خپل اصلي حالت نه مخکې سو کلمه ولري نو هغه په pronominal فعلونو کې راځي. سو مغیي معنا واده کېدل. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. Ces deux filles se sont mariées à des voisins. Ces deux filles se sont mariées à des voisins. Ces deux filles se sont mariées à des voisins. د هغې دوه لورګان ګاونډیانو ته واده شوي دي. د هغې دوه لورګان ګاونډیانو ته واده شوي دي. Ces deux filles د هغې دوه لورګان se sont mariées واده شوي دي à des voisins ګاونډیانو ته. دویم Robert va se marier avec une avocate. Robert va se marier avec une avocate. Robert va se marier avec une avocate. Robert با یو وکیله ښځې سره واده کیږي یا Robert با یو وکیله سره واده کوي. Robert va se marier. va se marier په راتلونکي وخت کې دی، یعنی واده به کوي یا واده کیږي به. avec سره ده اون avocate یو وکیله ښځه. avocat معنا وکیل، avocate معنا وکیله، ښځې لپاره استعمالیږي. دریم مثال Julie et moi on se marie. Julie et moi on se marie. Julie et moi on se marie. Julie او زه on se marie یعنی موږ به واده کیږو، یعنی واده کوو. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée هغه واده شوی دی. Elle s'est mariée هغه واده شوی دی. Se marier معنا واده کول یا واده کېدل. خو se marier دا یو pronominal فعل دی او کله چې یو pronominal فعل په پاسې کمپوزي کې استعمالونو کومکي فعل ورسره اتخ راوړو لکه elle s'est mariée یا په لومړنۍ جمله کې ces deux filles se sont mariées. هلته هم کومکي فعل اتخ راغی او آخري جمله کې هم کومکي فعل اتخ راغی. دویم فعل se séparer. se séparer. se séparer معنا جلا کېدل. مثلا یو جنۍ او هلک په یو ریلیشن کې دي، هغه یو د بل سره جلا کیږي، هغه ته وایي se séparer جلا کېدل. divorcer. divorcer. divorcer معنا طلاق ورکول یا طلاق اخیستل. فرق دا دی se séparer چې مثلا یو جنۍ او هلک په یو ریلیشنشپ کې دي او هغه په خپله جلا کیږي، یعنی کوم رسمي یا قانوني طریقې سره نه بلکې خپل همداسې جلا کیږي، بریک اف کوي. خو دیوورسي چې وایي مثلا په یو قانوني طریقې سره چې مثلا زه په میغي کې یا په یو وکیل نیسي او په یو قانوني طریقې سره طلاق اخلي، هغې لپاره وایي دیوورسي. په دې مثالونو کې اوس وګورئ. Le verbe se séparer est pronominal. Se séparer فعل چې دا هم pronominal دی. مثال کې اوس وګورئ.
Julie et moi on se sépare. Julie et moi on se sépare. Julie et moi on se sépare. Julie او زه مونږ جلا کیږو. on se sépare یعنی مونږ جلا کیږو یا بریک اف کوو یعنی مونږ یو د بل جلا کیږو. دویم فعل. Le verbe divorcer n'est pas pronominal. Divorcer فعل چې دی دا یو pronominal فعل نه دی. Julie et moi on divorce. Julie et moi on divorce. Julie et moi Julie او زه on divorce معنا طلاق اخلو. on divorce یعنی مونږ طلاق اخلو. داسې هم ویلی شو on se divorce. on se divorce یعنی مونږ طلاق اخلو. se séparer معنا جلا کېدل. divorcer معنا طلاق ورکول یا طلاق اخیستل. هغه لغتونه چې غلاسیون اموغوس پورې اړه لري تاسو لپاره دلته یو څو دانې تشریح کوم. C'est mon copain. C'est mon copain. C'est mon copain. دا زما هلک ملګری دی یا بوای فرند دی. چې کوپان لپاره مومک هم استعمالولی شو. مومک. مومک یعنی زما سړی خو لیکن کوپان په ځای استعمالولی شو. C'est ma copine. C'est ma copine. C'est ma copine. دا زما جنۍ ملګری دی یا مثلا زما ګرلفرند دی. چې ګرلفرند لپاره ماموف هم استعمالولی شو. ماموف. ماموف یعنی زما انجلی یعنی ګرلفرند لپاره استعمالولی شو. ما femme. ما femme. ما femme زما ښځه. mon mari. mon mari. mon mari زما میړه. mari وای میړه ته. quand deux personnes sont ensemble on parle de couple. کله چې دو کسان په شریک ژوند کوي یعنی هلک او نجلۍ په شریک ژوند کوي موږ په هغه وخت کې ویلی شو چې کوپل یعنی on parle de couple یعنی موږ د یو کوپل یعنی کپل په باره کې خبرې کوو. کوپل وای جوړي ته. دا زمونږ درس و. امید لرم چې تاسو ورباندې پوه شوي یاستئ. که چېرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مخه